سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسېږئ. راځئ چې نن په بعضې ویناوو باندې خبرې وکړو چې په فیسبوک کې دغه ورځو کې ډېرې زیاتې خورې دي، یا د مکیش امباني ویناوې دي او ډېرې زیاتې خپرېږي، هر نفر یې خپروي. ګورئ، هر څوک باید خپل شخصي نظر ولري. مخکې له دې چې د یو چا نظر خپور شي یا د یو چا مفکوره شریکه شي، هغه باید وسنجول شي، هغه باید تحلیل شي، په هغې باید ژور فکر وشي چې آیا دغه مفکوره چې د ویلې آیا واقعا صحیح ده او که نه ده، آیا دا د هرې ټولنې مطابق صحیح ده یا یوازې د ده له ټولنې مطابق ده. ګورئ، مکیش امباني یو خوشبخته انسان دی. خوشبخته ورته ولې وایو؟ ځکه دا د دیروبای امباني په کورنۍ کې پیدا شوی. ریلاینس انډسټریز اف انډیا د دوی کمپنیانې دي، دا مختلفو کمپنیانو کې کار کوي. دغه کمپنیانې چې دي په 1950 کال کې دوی فعالیت پیل کړی او تر اوسه پورې چلیږي، مطلب 80 کاله شاوخوا کېږي. دا چې اوس هم نه ریچ کېږي، دا به کله ریچ کېږي یا کله به سرمایه داره کېږي چې 80 کاله د یو نفر د عمر نه زیات وخت پکې تېرېږي. ولې خوشبخته ورته وایي؟ یو بل مثال د خوشبختۍ درکوم. ګورئ، یو نفر دی، مثال په ډول که دنیاوي خبرې وکړو، د ویراټ کوهلي او د انوشکا شرما لور فکر وکړئ پیدا شوه. هغه لورې چې د خوشبخته ده، هغې ته خوشبخته ځکه وایي چې ګوره دا په داسې یو کورنۍ کې پیدا شوه چې هغه مخکې له مخکې سټیبل ده، مور او پلار یې هوښیار دي، مور او پلار یې پیسه داره دي، ښه نوم ښه ریسپیکټ لري. دنیوي ریسپیکټ باندې خبرې کومه، نو دې ته مونږ خوشبخته ویلی شو. همداسې مکیش امباني دی، دا په داسې یو کورنۍ کې پیدا شوی چې دیروبای امباني د کمپنۍ سټارټ ورته واخیسته، هغه یو ځای ته ورته ورسولو، ده ته تیاره ډوډۍ په خوله کې برابره کړله، باقي خپله مخې ته لاړه. د کمپنۍ چلول کم وخت پورې ډېر سخت اوسېږي. هغه چا چې بزنس کړی وي شاید دې مفکورې باندې پوهېږي. د یو کمپنۍ لپاره د $10,000 ګټل د $15,00,000 نه سخت اوسېږي. هغه اول $10,000 ګټل ډېر سخت کار دی، وروسته حالات خپله نورمالېږي. نو راځئ چې اوس درته په یو څو سوالونو باندې خبرې وکړم چې دې جملو باندې چې زیاتره په انټرنیټ کې اخوا دیخوا کېږي، خو زما په نظر غلطې دي. مړی په هیڅ دنده کوونکی خوشحاله نه دی. ګورې، دا غلطه ده. اول ځه خپله زه د خپلې دندې نه خوشحاله یم. دغه ویډیوګرافي یا ویډیو جوړول یا ایډیټول یا اپلوډ کول د دې نه ماته عاید راځي. د دې نه ماته نه راځي چې پښتو ویډیوګانې دي، ماته د انګلیسي د ویډیوګانو نه راځي. زه دې خوشحاله یم، الحمدلله ښه صحیح دې خوشحاله یم. دوم، په مکه مدینه کې چې کوم کارکوونکي کار کوي یا صفاکاري کوي، آیا تاسو فکر نه کوئ چې هغه خلک به خوشحاله اوسېږي؟ دریم، بعضې داسې مولیان یا دیني علما چې هغه په مسجدونو کې تدریس کوي یا امامت کوي، تاسو فکر نه کوئ چې هغوی څومره لوړ اندازه سکون لري، څومره وفاداره دي او خوشحاله هم دي؟ څلورم، داسې ډاکټران، انجینران او سافټویر انجینیرز ما ولیدل چې هغوی په میاشت کې د $10,000 نه پورته ډالر اخلي. آیا تاسو فکر نه کوئ چې په خپل دنده کې خوشحاله وي، په لوړ اندازه ریسپیکټ لري؟ بزنس د ځان سره لوړ اندېښنه راوړي او ډېر خلک دغه اندېښنې ته نه دي تیار. نو دا جمله غلطه ده. تو مې ویلي زیاتره خلکو اقتصادي ژوند هغه وخت پیل کېږي کله چې خپل کاروبار پیل کړي. ګورئ، دا غلطه ده. هر څوک نه غواړي چې کاروبار پیل کړي، یا که هر څوک کاروبار پیل کوي، د آخره به نړۍ څوک مخې ته بوځي، دا کارمندان به څوک اوسېږي، خو هر څوک به خپل کاروبار لري. بله دا چې مخکې مې ویلي چې بزنس د ځان سره اندېښنه لري. بعضې خلک د اول نه جاب ته ټرای کوي یا وظیفې ته هڅه کوي. داسې خلک دي چې هغه د دنیاوي فکر یا شتمنۍ هیڅ کیسه کې نه دي، یوازې د آخرت په کیسه کې دي، او د دې لپاره چې د آخرت په کیسه کې دي همیشه غواړي چې یو عادي جاب وکړي، یو عادي وظیفه وکړي، او شخصي کاروبار ته هیڅ ترجیح ورنه کړي، او په همغه اقتصادي ژوند کې دوی خوشحاله دي. او تاسو ته باید ووایم چې د ډیر سرمایه‌دارو خلکو نه متوسطه کورنۍ ډېرې خوشحاله دي. که نه، تحقیق پې وکئ، سرچ پې وکئ. هغه خلک په نظر کې مه نیسئ چې مادي پرسته واوسېږي، ماده پرسته وي، موټر او موبایل او همیشه مادي څیزونو پسې ګرځي. ژوند په معنویت کې دی چې څوک پرې پوه شي. او لکه څنګه مې چې مخکې وویل چې داسې ډاکټران، انجینران او پروفیسران شته چې د میاشتې $10,000 نه ډېر ډالر اخلي په جاب کې، په وظیفه کې. هغوی بزنس نه غواړي ځکه داسې معاش نشي اخیستی. همدا اوس تاسو ته ژوندی مثال درکوم چې شاید موږ او تاسې وپېژنو. زموږ او ستاسې په خپلو سازمانو کې
په خپلو سازمانو کې داسې کسان شته دي چې هغوی 1,10,000 معاش اخلي. مسلم په مثال کې درکوم، آیا هغوی به ونشي کولی چې خپل کاروبار یا خپل کورس خلاص کړي؟ نه یې خلاصوي، ځکه هغوی پوهېږي چې کورس ځان سره غټه اندېښنه راوړي. زه چې دا راحته معاش اخلم، کار پکې نه کوم یا تدریس نه کوم او ضرورت نه لرم شخصي کاروبار شروع کړم. دریم، بریا او پرمختګ د تعلیم سره هیڅ تړاو نه لري. ګورئ 100% کې تړاو لري. تعلیم مطلب د الف څخه شروع تر اخره څومره تعلیم دي چې کوو، پښتو خط، دری خط، انګلیسي خط یا هم کمپیوټر سره یو اندازه بلدتیا، دا ټول تعلیم کې حسابېږي. عادي حساب کول، ریاضیات، چې ته په دې شیانو پوه نه شې، ته په بزنس کې حساب څنګه مخې ته وړي؟ چې ته دومره تعلیم ونه لرې چې د خبرو طرز دې سره کوم اوسېږي، یو ایمیل څنګه ولولې، یو لیټر څنګه ولیکې، ته بزنس څنګه مخکې بوځې؟ دا یې بعضې وړوکي مثالونه دي. بل قرآن شریف ولې د اقرا سره شروع شوی ده؟ ولوله. ولې؟ ځکه چې هغې د تعلیم په اهمیت باندې فوکس یا توجه کړې ده. نو یوازې پیسې نه دي، 100% کې پیسې د تعلیم له امله. ورپسې د ویلي وایي په نړیواله سطحه 900 بیلیونران دي او په دې کې یو هم پروفیسر نشته دی. دا غلطه ده. تاسو په خپله په ګوګل کې په دې باندې سرچ وکړئ یا هم کوم ویب سایټس وګورئ، پروفیسران پکې دي. او په خپله ما په خپله پکې لیدلی ډیوډ په نوم یو پروفیسر دی چې په سټینفورډ پوهنتون کې تدریس هم کوي، هغه په خپله بیلیونر دی. نو بیلیونران شته چې پروفیسران دي، بل هر څوک نه غواړي چې د بزنس له لارې پروفیسر شي یا ژوند وکړي. بعضې خلک تدریس له لارې غواړي، بعضې خلک هېڅ نه غواړي چې بیلیونر شي، ځکه بیلیون ډېر لوړ اندازه پیسې دي. او دا ومنئ چې څوک یې ولري هغه پوهېږي، حتی میلیون هاو چې ولري پوهېږي چې 1 بیلیون پیسې د ځان سره 1 بیلیون اندېښنې راوړي. ورپسې ویلي چې پرمختګ په نړۍ کې همیشه متوسطه کورنۍ کوي. ګورئ دا غلطه ده. پرمختګ په نړۍ کې متوسطه کورنۍ نه کوي. پرمختګ په نړۍ کې متوسطه نه بلکې اپر کلاس اعلی خلک یا کورنۍ کوي. مثال کې اول درته جیف بیزوس دا کوم. په جیف بیزوس باندې تاسو سرچ وکړئ، کله چې هغه امیزان سټارټ کولو هغه ته مور او پلار 2.5 لکه ډالر ورکړي وو چې فقط امیزان د کتابونو د خرڅولو لپاره سټارټ کړي. مور او پلار یې څوک وو؟ پلار یو قوي وکیل و او مور یې قوي بانکینګ سیستم کې کار کولو. همداسې ایلان ماسک وګورئ چې مور او پلار څومره پیسې ورکړي دي کله چې هغه وغوښتل چې د افریقا نه کاناډا ته لاړ شي او کاناډا نه بیرته امریکا ته راواوړي. همداسې بیل ګیټس وګورئ چې هغه ته څومره پیسې ورکړل شوي دي. همداسې دا موکیش امباني څوک چې دا خبرې کوي، د تر شا یو ډېر قوي ماټه ولاړه وه چې هغه دیروبای امباني و، د چې هر رقم رسک اخیستی وی مشکل یې نه جوړولو. نو هر چا لپاره لاره مختلفه وي. اووم، دی وایي چې زه په خپل ټول عمر کې کالج یا پوهنتون ته نه یم تللی. ګورئ په ژوند کې د هر چا لاره مختلفه ده. بعضې خلک به پوهنتون ته ځي او د پوهنتون له لارې به کامیابېږي. بعضې خلکو ته مخکې له مخکې د پوهنتون نه مخکې لاره معلومه وي چې څنګه ځان کامیاب کړي. د هغه مفکوره تاسو په خپل ژوند کې عملي کوئ. په دې چارې کې دا مڼې څوک خرڅوي یا دا ولاړ څوک وي، دا سبزي څوک خرڅوي یا هم د هغې تر څنګ دغه دوکانداري یا غریب کاروبارونه څوک کوي، دا هغه خلک کوي چې داسې غلطیانې یې په ژوند کې کړي اوسېږي. موکیش امباني ځکه مکتب ته نه تللی یا پوهنتون ته نه لاړو ځکه د هغې تر شا دیروبای امباني و او هغې قوي ملاتړ کولو. ستا تر شا څوک دي؟ دغه فکر باندې مخکې مه ځئ چې هغه وایي چې کالج یا پوهنتون ته نه یم تللی او ته یې هم پرېږدې. دا غلطه مفکوره ده. دی وایي چې دا مهال زما په ورپسې وایي دی وایي چې زما په کمپنۍ کې دا مهال 10,000 کسان کار کوي او یو یې هم مطلب جرأت نه کوي چې کمپنۍ پرېږدي. غلط. ام کې کماث په نوم یو کس و، د ده په کمپنۍ کې سرچ پرې وکړئ، د سره یې کار کولو او د ده کمپنۍ څخه یې ریزاین وکړو، اوس په خپله په میلیون هاو ډالرو ګوتې وهي. همداسې هر یو نفر فرصت ته ګوري. که دا ټول نن وظیفه پرېږدي، د پر کم خو نه دي خلک چې کورني مشکلات نه لري. بعضې داسې خلک دي چې نن معاش اخلي او د راتلونکي ټول میاشت د ده په همدې معاش تېرېږي. نو هغه یو سټپ، یو قدم د سخت غربت نه لري. هغه باید ژور پلانینګ وکړي تر څو وکولی شي چې ریچ شي، تر څو وکولی شي سرمایه‌داره شي. خپل ځان په مثال کې درکوم. 3 کاله مخکې ما نشو کولی چې حتی زه خپل ملک هم پرېږدم د زیات مشکلاتو له امله، ځکه زما کورنۍ ټوله په ما باندې سټیبل وه. نن زما ورونه دي معاشونه اخلي، زه کولی شم چې هېڅ فعالیت ونه کړم، هغوی کور سپورټ کوي. یعنې زه اوس رسک اخیستی شم، په هغه حالاتو کې ما رسک نشو اخیستی. آخر په دنیا کې د بېوزلو لپاره هېڅ ځای نشته. ګورئ موږ او تاسې دې دنیا ته یوازې د امتحان لپاره راغلي یو، مسلمانان یو. د هغه فکر او زموږ او ستاسې فکر باید فرق وکړي، هغه دنیاوي فکر لري. اسلام څه وایي د بېوزلو په اړه او بله په خپله بېوزله څه تعریف لري؟ زما په نظر بېوزله دی ځکه دی ایمان نه لري، عقیده نه لري.
نو دا هم بعضې جملې وي او بعضې نظریاتو چې دغه هر یو جملو په اړه ما تاسو ته درکړل او د هغې تر څنګ باید ووایم چې زه مطمئن هم نه یم چې دا نظریات مکیش امباني په خپله ویلي دي او که نه، ځکه نن سبا کې د خلکو په نومو باندې زیاتره نظریات خپرېږي، ته به خبر نه یې او البرټ اینشټاین به پکې 20 ویناوې لیکلي اوسېږي او هغه به البرټ اینشټاین هېڅ ویلی نه وي. نو خلکو په نومونو نظریات خپرېږي، خو ما هم بیا ما وغوښتل چې بعضې ملګرو دوستان ترې خبر کړم. د هغه په هغه خلکو په فکر مخې ته مه ځئ چې هغوی ډېر رش دي اوس نه او دغه نظریات شریکوي، ځکه دغه فکر چې کالج یا پوهنتون ته مه ځه دا ستاسو ژوند تباه او برباد کوی شي. نو ډېره زیاته مننه.